او ما يحشر اعداء الله دلته یو بل مولام په دې فیسبوک کې ما ته خلک کسی کې زه خو نه استعمالوم ډېر دا منیر شاکر د کسب علا ده هغه مرتبه د کفر ته ورسېدل دي خیر سره هغه اوس یو عجیب خبره کوي یو خبره دا کړې ده کچې ته ماته الله پاک نو ویل چې دا پیغمبر ده دغه واقع پر رابطه باندې خبر درته کوم دلته الله پاک پیغمبران لېږلي دي الله دې پیغمبرانو تصدیق په قران کې په نور آسماني کتابونو کې کړای دا مولا صاحب وایي کچې ته ماته قران نو ویل چې په دې پیغمبر ایمان راوړه ما په دې پیغمبر ایمان نه راوړلو ځکه دا یو عام انسان د زم انسانم خو قران راته ویل نو ځکه زه په دې باندې ایمان راوړم نو زه دې مولا صاحب نه پوښتنه کوم خبره خو دې صحیح ده چې موږ په قران ایمان راوړل نو ځکه پیغمبر مونږ خدا قران موږ ته چا ویلای بیت خدا قران موږ ته پیغمبر ویلای کړ نو ته چې وای چې زه پیغمبر د قران په خله منم نو دا قران دې چا په خله مانی چې ته زه پیغمبر څنګه منم چې ما ته قران ویلی دي نو تا ته چا ویل چې قران مدد چا ویلی دي پیغمبر خو څنګه منی چې قران درته وای نو دې قران ولې منی دې قران دې منول چا درته ویلی پیغمبر درته ویلی نو ته خو چې پیغمبر زمانم چې قران راته ویلی دي دور راغی دام ډېر غټ ګمراه ده دې ته موږ مجبوره کوي چې دې باز خلک مست خبر یو کو کنه دا قسم په خدای کې سره په یاد کې ځکه په دې باندې ځان شهرت ترسي دا سفر په افغانستان کې بيخي نه و نه چا پیژندل پس ملانو په شراواخ چې سفر لا رسمي شول اوس خو حنفي ک پنځه کوابه ک سیفه دا به کې اوس مستقله ډاله شو دا خلک ولا کدي دي سره یاد کی خو سره کله کله مجبور شي اوس وی ویزه سنت دا مراتب نه منم په دین کې چې دا فرض دی او دا سنت دی دا تقسیم مولا کړه ده خو ته دا قران هم منځکه ته قران هم یو مولا ویل ده مولا څوک ده پیغمبر علیه السلام ته وځي دي خبره ځکه نو دا یو مولا کړه ده خدا تفسیر د قران هم ته مولا کړه ته د قران تفسیر چا نه اورېدل خو مولا ته نه ستګا دی مولا نه خبره اورېدلې ده کنه نو مو خدا عقیده ده چې زمونږ دین په اعمالو کې اجمالی ده کنه دا مولا صاحب دې ماته اوخي چې الله په موږ ته چې 5 وخت موږ فرض ده زدا ځان ته اهل قران وای دې ارشد قران باندې راړي وې زه قران منم بل څه نه منم امام بخاری په دې خبرې کوي وې دا حدیث منګړد دي امام مسلم په دې خبرې کوي چې دا احادیث منګړد دي نو ته چې حدیث پیژنې تا ته دا حدیث او صحیح حدیث پیغمبر به ذات ویلې کدی عالم نه دی اورېدل نو ته چې امام بخاری باندې اعتماد نه کوي په امام مسلم باندې اعتماد نه کوي نو بچا اعتماد کوي تا ته بیا چا ویلې نو دا هم گمراه ده او غټ گمراه ده او دا منکر حدیث ده او څو ورځې بعد به منکر قران هم شي ځکه موږ ته چې په کومه ذریعہ احادیث راغلي دي په ماغه ذریعہ قران هم راغلی ده نو چې زه حدیث ته منګړت وایم خو قران ته منګړت وایم برابر دي ځکه په کومه طریقه چې موږ ته احادیث موږ ته چا راوړي صحابه علماء نقل کړي دي نور علماء نه تر دې پر صحابه ته تر دې پر چې پیغمبر سم ته رسیدلو ته چې دنه انکار کوي خو قران هم دغه سلسله موږ راغله قران خو په بل لار نه راغله په دې لار د صحابه موږ راغله نو چې ته احادیث نه مانی او وای چې دا د دې ځنه خلاف ده او دا د دې ځنه خلاف ده چې طبيعت دې منی هغه ته صحیح وای چې طبيعت دې نه منی په ټول باندې رد کړي خو بل د قران نه انکار کوي ځکه قران هم په دغه لار موږ راغلی ده نو کومه جرح چې ته په احادیث لري په دغه جرح دې بروز په قران هم صادقي نعوذ بالله او دا بر منکر دې قران هم دي دا خو اول تر دې تصوف د منکرو بیا ورو ترقی وکړه بیا دې
د مطلق احناف نه منکر شو بیا پنځپیره شو بیا پنځپیرت پرې خودلو اوس چې دا نه وابه ده نه پنځپیره ده نه حنفي ده منکر حدیث ده منکر حدیث او څو ورځې بعد به دا منکر قرآن هم ګرځېږي او بله ورځ به دا دعوه د پیغمبرۍ کوي ځکه وایي زه خپله پیغمبر یم ځکه اوس حدیث نه منم امام بخاري دروغ ویلي دي امام مسلم دروغ ویلي دي بل خو آخر به ځان ته خو مسلمان وایي مسلمان دپاره خو یو قانون پکار دی نو قانون احادیث او قرآن دي و چې ته حدیث نه منې خو قرآن هم په دغه لار باندې راغلی دا به هم نه منې نو مجبور چې دعوه د پیغمبرۍ ته په خپل ځان دپاره وکړي دا وایي دغه ملا لیکلي که چېرته یو کس لمونځ قضا کړي هغه به جهنم کې یو لږ او څو ورځې په جهنم کې وي نو پیغمبر علیه السلام خو مونځ قضا کړی ده نو بس الله پاک دې پې رحم وکړي سړی ډېر لوی ګمراه ده او ګمراهي په خپل ځای باندې مدل ده خلک ګمراه کوي دومره خلک ورته ناست دي او د معراج واقع نه انکار کړی او د معراج واقع په قرآن باندې ثابته ده ما خو درته ویلې چې څو ورځې بعد د قرآن نه انکار روان دی دې سړي ځکه چې په کومه لار موږ ته حدیث راغلی په همدې لار موږ ته قرآن هم راغلی هو بله خبره دا کړه چې سنت تاسو کوئ دا د پیغمبر دپاره کوئ او د پیغمبر دپاره عبادت خو شرک ده نو څوک چې سنت کوي هغه مشرک ده دی وایي دې دومره څه به وایي سړی نو دې دومره کمقل انسان ده چې موږ دا سنت کوو د دې دا معنا چې پیغمبر ته کوو که دې دا معنا ده چې الله ته کوو په طریقې د پیغمبر کوو مونږ الله ته کوو خو په طریقې د پیغمبر کوو مونږ هغه منځ ته سنت وایو چې الله راته په حکم نه کړی پیغمبر راته په حکم کړی او پیغمبر مونږ الله ته کړی ده مونږ په هغه طریقه الله ته کوو خو طریقه د رسول الله پکې استعمالو او مونږ د الله دپاره ده د پیغمبر دپاره نه ده خو چونکې دلته پیغمبر اسلام مونږ ته دا طریقه ښودلې ده مونږ دې مانځه ته سنت وایو دې دا معنا نه ده چې مونږ دا مونږ پیغمبر ته کوو دا ډېر لوی بې عقل انسان ده ویوم یحشر یاد که هغه ورځ لره یحشر چې راجمع شي اعداء الله د الله دشمنان په ماقبل کې الله پاک ذکر د مقرینو او منکرینو دواړو وکړلو دلته الله پاک د هغوی ذکر کوي كان فيما قبل ذكر المقرين المنكرين والمنكرين المقرين المنكرين هغه چې په دنیا کې منکر او الته اقرار وکړي دلته هم الله پاک دا ماوی ذکر کوي او خلاصه الدعوه الى القران في ضمن التذكير بما بعد الموت الدعوه الى القران في ضمن التذكير بما بعد الموت دا بعض خلکو دی منیر شاکر پسې حواله راټولې کړې دي دا تراوی نه مې دل تراغلی دا هلکه دی باندې په خپل ردو کې دا په خپل کافر ده کله مدعی د نبوت نشو نه دخل نو کافر ته څنګه حواله راټولوي خلک کمقل دي خلکو حواله هغه چاته ورکوي چې هغه در سره مني هغه زه حدیث نه منم ته امام ابو حنیفه دې سی ویلي دا مولانا ډېر سادهګان دي هغه زه د سره حدیث نه منم او ته ورته چې امام ابو حنیفه دې سی ویلي بس هغه ته وایي چې کافر راشه ما ته په دې مناظره کوو چې الله شته که نشته پیغمبر شته که نشته قرآن حق کتاب ده که نه ده په دې به مناظره کوو او کافر سره مناظره نه ده راغلې ويوم يحشر اعداء الله چې کله جمع کړي شي دشمنان دي الله پاک ال النار اورتا فهم يوزعون او دی په یو ځای کې بند کړي شي حتی تر دې پورې اذا ما جاءوها
چې کله راشي دوی لپاره اذا ما په هغه وخت کې جاءوها چې راشي دوی لپاره شهد علیهم سمعهم گواہی به ورکړي په دې باندې دوی غوږونه او ابصارهم وجلودهم دوی سرمنې بما كانوا يعملون وقالوا دی بو خپل سرمنو ته چې تاسو ولې موږ